یو ځای مځکه ده شاړه مځکه ده 20 کاله عمر چې باندې تېر سوی ده بیا دروازې دي نینې یو جومات ته زوړ چې هغه هم شهید سوی ده خراب سوی ده اوس ما د ځای معلومېږي نور شی نه ښکارېږي موږ اوس په دغه کې باندې ودانیه چې د موږ څرنګه وکړو دغه اوس د جومات په هغه باندې وټاکو او که جومات موږ اوس وغو د باندې نیته متقاعد ځکه مو توقف کړی چې موږ د باندې جومات وغو نو دغه څرنګه کېږي دا پوښتنه درڅخه کوم که دا بل اوس پیغام باندې ولا که پوه شوي د خدای په امان سلام علیکم څومره عجیب شان لري څومره قدردان دی مونږ امتیان یو ګران پاپا سبحان دی مونږ امتیان یو ګران پاپا سبحان دی زر زر صدقه می ترې نور او هم پلار زار زینا دا ټول جهان سرمن تریزا دغه ستاسو پیغام ماته په مخکې خپرونو کې هم راغلی و په کوم ځای کې چې جومات دي هلته منځونه کېږي هغه تر ابده پورې جومات دی د هغه نقلم جایز نه دی په هغه کې کور جوړولم جایز نه دي او هغه د چا میراث هم نشي جوړېدلی چې څوک یې په میراث ویسي یا خرڅ کړي بهرایق 5 جلد دویمه صفحه او همدارنګه تر 201 صفحه پورې په دې مسئلې باندې بحث کړی دی هلته لیکلي چې قال ابو یوسف هو مسجد ابدا لا يعود میراثا ولا يجوز نقله امام ابو یوسف صاحب وایي چې دا جماعت دی تر ابده پورې دا میراث هم نه ګرځي او نقل هم جایز نه چې هلته څوک کور جوړ کړي یا د دې ځای نه نقل کوم په بل ځای کې جوړوم ونقل ماله الى مسجد آخر سواء يصلون فيه او لا وهو الفتوى که په هغه کې مونځ کېږي که نه کېږي هغه جومات دی او فتوا هم په دغه قول باندې دی او مشتبه لیکلي دي چې واکثر المشایخ على قول ابو یوسف ورجح في فتح القدیر قول ابو یوسف بانه الاوجح نو هلته تاسو ځان لپاره کور او هلته ځان لپاره حویلۍ نشي جوړولی که حویلۍ کې راګیروئ بیا هم هغه د جومات ساحه د جومات په شکل پرېږدئ چې هلته مونځ پکې وشي په دې کې باک نشته خو ځان لپاره به هلته پکې کوټې نه جوړوئ